بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي یو بالغه نجلۍ کولی سي چې د قریبانو بې اجازې د چا سره نکاح وکړي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د حنفي مذهب د علماو د تحقیق له مخې یوه بالغه نجلۍ حق د دې لري چې په خپله خوښه ایجاب او قبول وکړي. صرف بهترینه طریقه دا بولي چې اولیا د دې د نکاح طلب وکړي چې د دې څخه د دې په اړه باندې څه د شرم خبره رانیسي. یوه خبره دا او بل دا که چیرې دې ښځې د یو داسې چا سره نکاح کړې وه چې هغه د دې کف نه و، اولیا حق لري چې دغه ښځه بیرته راوګرځي. او که یې د کف انسان سره نکاح کړې وه اولیا یې نسي راګرځولی، نکاح یې صحیح ده. فتح القدیر 3 جلد صفحه 258. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.